موسی علیه السلام په باره کې چې هغوی کوم الزام لګولو چې په ده باندې بیماري ده په شرمګاه باندې موسی علیه السلام کپړې ویستې په شرمګاه باندې موسی علیه السلام باندې الزام و چې په موسی علیه السلام بیماري دی په شرمګاه باندې انداز کوم هلته غسل کوو بخاري شریف کې دغه حدیث موسی علیه السلام خپلې کپړې وبستلې اور لمبېدل یې شروع کړو غسل یې شروع کړو د کفریات نن واورو کفریات راځي ففر الحجر بثوبه بخاری شریف کې راځي بخاری شریف کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 105 کې ذکر کوي ففر الحجر بثوبه هغه کانی منډه کړه د موسی علیه السلام کپړې وتښتولې کانی منډه کړه د موسی علیه السلام کپړې وتښتولې موسی علیه السلام 105 راوړل ګرځي چې راوړل 105 راوړل واستره مسلم هم ذکر کوي ففر الحجر بثوبه موسی علیه السلام نه کپړې وته موسی سم موټر روان دی ورته وای صوبي حجر اے کانی ودرېږه زما کپړې راکا تر دې پورې چې کله ودرېدو په کانی باندې وو بني اسرائیل ولیدو علاوه په دې کې څه بیماری نشته واوره بني اسرائیل ولیدو څه په دې کې هیڅ بیماری هم نشته بني اسرائیل په موسی علیه السلام په باره کې ویلو چې دغه بیماری په شرمګاه باندې یا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله ته څه فضولیات او کفریات خبرې دي دا دا خو چلو یو کتاب کې راغلی د بخاري صاحب په زمانه کې خو ته نه وې چې تا د بخاري صاحب لاس نسته چې خدای ته وګوره دا کفریات مالکه چونکې تا کتاب نما ورکړي ته الصحیح چې دغه ټول ارته به صحیح وي خو چلو غولې کلو غ زمانه کې ته نه وې هېڅ مشکل ته نشته تا هېڅ قصور نشته خو نن خو ته موجود یې نن خو ته انکار وکړه دغو روایاتو دغو احادیثو څه دا څه احادیث دي چې دغه د پیغمبرانو کلم کله توهین موجود دی څه د یو پیغمبر په باره کې چې یو پیغمبر هغه باندې دا تهمت و خلکو نه چې دا نعوذ بالله مردانګي قوت نه لري یا د دې شرمګاه په باره کې د خلکو تهمت موجود و او غرض یې ځان بربنډ کی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله یقین وکړه د الفاظ ادایګي راته سخته دی چې زه یو نبي په باره کې بیان کوم غا نبی غرض ځان بربند کی لامبي ټول خلک وګوري او ته بالکل د مې څه مشکل هم نشته یعنی شرمګاه ورته وګوري ته شرم هم نشته بیا دا تاسو انکار خو خود نه کو په مناظرو کې و بل ته بیانو په مناظرو کې بیانې او دین استدلال کوي یعنی واقعا هیڅ شرم نشته نه ځانو ته مسلمان نه ویو تاسو د یو نبی توهین کو په دې کتاب کې د نبی توهین راغلی دی کنه دی راغلی کدی ته توهین نه ته توهین نه ته یو نبی برباند کې او ټول خلک وګوري دا د نبی توهین نه دی کدا د نبی توهین نه وي کدی ته د نبی توهین نه وي نو سر لغونه ته نه وي دا ټوله کپڑے صرف قمیص وباسا قمیص وباسا بغیر د قمیص لګ روزه ته ود ګوري خلک تا په باره کې بیا خلک څوي بیا خلک په باره کې څوي دا توهین شماري کنه شماري خال د وګوري بیا به زوین ته دا توهین دی تا کنه دی چې د څه حالت کې تا خال ګوري دا کومې خبرې مشروع کړي د الله بندگانو همدا شیان دي چې ملحدین د تاسو همدا روایات دي مستشرقین او ملحدین هم دونه استدلال کوي د اسلام مذاق وړوي د تاسو دغه روایاتو وجه نه ډېر تعجب دی څومره اهل سنت جوانان یې وګوره د خپل کتابونه ګوره دا تاسو بخاري روایت دی زه تمام خیم دا وګوره دا د بخاري دی صحیح البخاري صحیح بخاري دی په دې صحیح بخاري کې وګوره چې كانت بنو اسرائیل یختصرون اورات بنو اسرائیل بل اون لمبیدو بربند بل لمبیدو یو بل ته بسترګې مغړولې خب موسی علیه السلام به بل لمبیدو نو غا ټول ویل چې دا موسی علیه السلام څه ځکه نه لمبي چې دی یو مشکل دی بخبره تاسو پوهیږئ یو ځل موسی علیه السلام لاړ بل لمبیدو خپلې کپړې راواخیستلې وایي بس په حجر باندې کاڼي باندې کېږدولې نو کاڼي کپړې ورته وتښتي کاڼي روان شي کپړې ورته وتښتي فخرج موسی علیه السلام هغه پسې روان شي هغه پسې منډې کړي او وی ته صوبې یا حجر او کاڼي موله کپړې به یې ښه دي هغه پرېږدوه حتی نظرت بنو اسرائیل له موسی بنو اسرائیل موسی ولیدو او ویل چې او دې مې خو هېڅ مشکل نشته موسی نه لامبي بېله لامبي دا یوه بېله خبره لیکن څه مشکل دی کې نشته نه دا څه لیوني خبرې کو یار اولو العزم نبی دی تاسو بربند کو هغه ودرړو بربند او اون حالت کې او ټول خلکو ته سترګې غړي تصور صحیح ګناه دی
د دغو شیانو تصور کو د دغو شیانو تصور ګناه کې راځي. او بیا دا خبرې تاسو راته چې په دغه کې په مناظره کې هم بیانې او دینه استدلال هم کوي. صرف دا خبره مې ځکه د لپاره بیان کړ چې د اهل سنت جوان دی دا بیدار شي تاسو سره کوم کھیل کیږي. دا مفتیان تاسو سره کوم کھیل کې د انبیاء توهین د دوکې خو جو بیا وي ته نه صحیح روایت صحیح دی بخاری سے لیکل دی صحیح دی. بخاری چونکه جو ته خدای جوړ شوی دی او کتاب الهامی کتاب جوړ شوی دی بخاری والا آسمانی کتاب جوړ شوی دی لہذا بخاری کې راغلی دی. بخاری نه خو هټ کې خبره نشي کوي ویلا غو نه چې او بخاری شریف توهین وکړو خو بخاری شریف سے دما د پیغمبر توهین کړی دی د حضرت موسی توهین کړی دی. ها په هغه باندې به څه نه کاټ کې په هغه باندې به توهین پرچه نه کاټ کې په هغه باندې به توهین الزام نه لاګې څه کوي چې یو پیغمبر اون د روان شولو بغیر د لباسه ټولو خلکو ورته سترګې مغړولې. اے اهل سنت عوام اے اهل سنت جوان خر غسترګې وغړو زه ویم تاسو هېڅ قصور نشته چې بخاري صاحب زمانه کې تاسو نه و چې خو دا توهین لیکلی بخاری صاحب زمانه کې ګوره ضعیف روایات بیا مشکل نه مونږ چې ضعیف روایات ته چلو لیکلی شوی دی لیکن اهل سنت نه مانی استدلال ورنه نه کوي دو مفتیان نه مانی نه تا صحیح روایت او تا صحیح ترین کتاب کې صحیح سند سره دا روایت موجود دی او ته ویم څه صحیح دی او مناظرو کې هم پیش کړي دا پیر ګوهر ریشا سره دې سړي مناظره هغه ځکه دا پیش کړی دی. زه به صرف دوره وایم چې خدای ته وګورو رسول ته وګورو څه نور د دین مذاق ما وړاو نور د انبیاء توهین ما کو دغه شی روایات د خپل لیټریچر نه بهر وباسو دې ته وایو چې دا ضعیف دی ارمان دې ته د دې سند هر څوره صحیح ویلی نه وي ځکه د انبیاء توهین موجود دی. د کفار په لاسو کې تاسو اسلحه ورکو څه کفار راځي بیا د اسلام مذاق وړوي دغو احادیثو وجې نه که ته یې څه نه دی وړو کړی زه بل کلیپ کې بیا درته هغه کتابونه راوړم چې مستشرقینو ملحدینو هم د حدیث وجې د اسلام مذاق وړو کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.